سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس مخکني ولسمشر او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ په ننګرهار کې تېرې ورځې خونړي بریدونه په کلکه وغندل. ښاغلي غني په یوې اعلامیې کې ویلي چې پر هیواد تپل شوی روان جنګ هیڅ مشروعیت نه لري او پر ملکي تاسیساتو، جماعتونو او عامو هیوادوالو برید بشریت ضد جنایت دی. عبدالله هم ژمنه کړې چې دا جنایت به بې ځوابه پاتې نشي او افغان ځواکونه به د خپلو هیوادوالو غچ واخلي. د ننګرهار په مرکز او بهسود ولسوالۍ کې د 3 چاودنو له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نورې ټپیان دي او همداراز په مومندرې ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې څه باندې 13 کسان وژل شوي او 128 نور کسان ټپیان شوي دي. ولسمشر غني وایي د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. په تیر کې جنگ تحمیل شوی و او اوس زموږ د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. ښاغلي غني تېره ورځ د اهل تشیع له یو شمېر علماو سره په کتنه کې زیاته کړه چې زموږ پر هیوادوالو په ځانګړي ډول پر اهل تشیع او حضارت کوم هر برید پر اسلامي ورورولۍ او د افغانستان پر ملي یووالي برید دی. ولسمشر سره له دې چې د عاشورا امنیت خوندینه یې د هیواد د ملي امنیت لومړیتوب وواله، زیاته کړه چې د محرم او شهید اونۍ د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه تابعیاوې نیول شوي دي. ټاکل شوی نن د افغان هند د پانګونې او سوداګرۍ دویم نندارتون د هند په منبعي ښار کې پرانیستل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د دې نندارتون د پرانیستې موخه د بهرنۍ پانګې جلب دی او په پام کې ده چې په دې نندارتون کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم ګډون وکړي. له دې سره سم په افغانستان کې د امریکې سفیر په منبعي ښار کې د هند او افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د ګډې دویمې ناستې هرکلی وکړ. جان بس په یو پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ټیکاو څخه ملاتړ کوي او له همدې امله د امریکې نړیوالې پراختیایي ادارې له دغې ناستې ملاتړ کړی دی. د نوموړي په وینا د تیر کال په ناسته او نندارتون کې شاوخوا 1000 افغان، هندي او نړیوالو سوداګرو ګډون درلوده چې د پانګونې په برخه کې د 242 میلیونو ډالرو په ارزښت او په سوداګریزه برخه کې د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک شول. د امریکا دولت د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د کاروبار له خاوندانو سره چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کوي مرستې ته ژمن دی. دغه ناسته له افغان سوداګرو سره مرسته کوي چې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي او د غراس کاري موقع رامنځته سي. او په بادغیس کې د یو لړ نښتو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه نښتې تېره شپه د مقر ولسوالۍ اړوند پوستو باندې د یادې ډلې له ډلهییزو بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. د بادغیس د امنیه قماندانۍ ویاند نقیب الله امیني زیاتوي چې په دې نښتو کې 8 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. این درگیری که 3 ساعت ادامه داشت 5 طالب مسلح به شمول یک فرماندهشان کشته و 19 تن دیگرشان به شدت از سوی نیروهای امنیتی زخم برداشتند. در این درگیری 8 تن از نیروهای سرحدی نیز مجروح شدند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.